وګوره ودانه څومره زر اسمان ته وختم وګوره ودانه څومره زر اسمان ته وختم او دا د دعاګانو په وزر اسمان ته وختم دا سړی به څنګ زمانه هیر شي دا کیدی نشي دا سړی به څنګ زمانه هیر شي دا کیدی نشي دا چې زه د کوم سړي په سر اسمان ته وختم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واقف خان وردګ د اشنغر مازدیګر په شیشه باندې یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم او مونږ سره په ننني مازدیګري کې چې نو کم یو مېلمه چې د اشنغر د سیمې یو نامور شاعر چې هغه نوم دی مسرور پښتون، نو مینوال راځه تاسو مونږ هغه سره ملاوو. مسرور صاحب په پروګرام کې تاسو ته په خیر علي ویم او ستړي مه شئ. ډېره مننه، تاسو ته هم هر کله راشئ. د ستاسو دا زیار او دا ستړی یقینا د ستایلو وړ دي. د ادبي هڅو او هلو ځلو ستاینه کوم. د اشنغر مازدیګر چینل ټولو مینوال ته سلامونه احترامات پیش کوم او ستاسو یو جهان مننه کوم چې په خپل راتګ مو وکړو. ډېره مننه. ډېره مننه جي پښتون صاحب. که زمونږ د مینوالو ته تاسو په لنډو الفاظو کې خپله پېژندګلوي وکړو نو ډېره به ښه وي. ولې نه، نامه مې مسرور دی، تخلص مې پښتون دی. په شعر او شاعرۍ کې تخلص په ځای خپله نامه کاروم او له همدې کبله د ادب په نړۍ کې هم مسرور یادېږم. د اشنغر د سیمې عثمانزو علاقې سره تعلق لرم او په آخري ځل د 2018 کال نه را په دې خوا په ادبي میدان کې هلې ځلې کوم. جي مینوال دا چې دی نو مونږ سره په ننني مازدیګر کې چې مېلمه دی نو پښتون صاحب نه به مونږ خوندور کلامونه اورو. پښتون صاحب دې وخت کې چې دی نو زمونږ مینوال دی نو په دې انتظار باندې چې پښتون صاحب نه مونږ څه اورو. نو پښتون صاحب تاسو زمونږ مینوال ته څه ډالۍ کوئ؟ جي زه به مینوال ته یو نظم ډالۍ کوم او د هغې نه مخکې به 2 شعر هم ډالۍ کوم. ډېرې مجبورۍ نه مې روژه د لیونۍ، له ډېرې مجبورۍ نه مې روژه د لیونۍ او روژې نصیب نه مې ګیله د لیونۍ. او زه به مې دا خپل ګریوان 1000 ځله پیوند کم خو ستا د لوپټې پر هر قصه د لیونۍ. خدای شکر چې پښتون یم زیږېدلی، خدای شکر چې پښتون یم زیږېدلی او په خوږه او غیرتي ژبه سینګار یم. هېڅ حاجت د میکدې د تللو نشته، زه په خپله پښتانه وینه خمار یم. ډېره مننه. تصور کې کالوت وي تر اسمانه، تصور کې کالوت وي تر اسمانه او که زه غر شم تر نامه ځمکه کې ډېرم. هېڅ د مخکې تللو توان را سره نشته، د خپل ژوند په ګړنګون کې ایثار یم. ډېره مننه جي. او نور مې هم څوک د پیللو پیدا نه کړل، نور مې هم څوک د پیللو پیدا نه کړل او وخت مې هم د پېژندلو انکاري شو. یو اوښکه یم د غم د ملغلرو بېله شوې د وختونو له زینار یم. ډېره مننه. او ته ښکلا د طبیعت زه سیلاني یم، ته ښکلا د طبیعت زه سیلاني یم او ته د خپل حسن ګلاب یې زه مالي یم. زه پټکی د غرور ته د حیا شالې او که ته بوټی د لونګ یې زه چینار یم. ته ښکلا د طبیعت زه سیلاني یم او ته د خپل حسن ګلاب یې زه مالي یم. زه پټکی د غرور ته د حیا شالې او که ته بوټی د لونګ یې زه چینار یم. یو چې خاري ناپرسان کې شي بې کسه، یو چې خاري ناپرسان کې شي بې کسه او بل تړل او پرانستل د غریبۍ شي او د اتي په غوږ کې څنګه وده نه شم، د دنګ وخ په شا چې هم د سپیو ښکار یم. مننه جي. او پردي خپل نه شي او خپلو نه پردی شم، پردي خپل نه شي او خپلو نه پردی شم او باز مې هم رانه د چتي سره لاړ شي. پازغو باندې ګمان د ګلو وکړم او زه مسرور هسې وزګار یم. مننه جي، ډېره مننه. ګران مینوالو، یادونه کړه چې مسرور صاحب چې نو د نظم شعر چې انتخاب وجي او ما ته پته ده چې تاسو خو به چې په یو نظم باندې ستاسو د اورېدو چې دا تنده هم نه ماته شوې، خو مسرور صاحب ته چې نو زه د یو که زمونږ مینوالو ته مې یو غزل ډالۍ کړو نو ډېره به ښه وي. مننه جي. ته یو خیال سیلانی،
ته یو خیال سیلانی او زه یو روح زنداني او ستا د څنګ ارماني او هسې خوب کې خاني ډېر ښکلی دا یو په رس ووایي ته یو خیال سیلانی او زه یو روح زنداني او ستا د څنګ ارماني او هسې خوب کې خاني ډېر ښکلی دی پردي غم ته ژړا او پردي ډول ته ګډا پردي غم ته ژړا او پردي ډول ته ګډا او مینتوب ناداني او لیونتوب مې ځواني ډېر ښکلی دی مننه او دا لا څنګه یاري او تش مینت او زاري دا لا څنګه یاري او تش مینت او زاري او ای غمې مرجاني او کړم دې زیل زعفراني واه واه ډېر ښکلی دا یو په رس ووایي دا لا څنګه یاري تش مینت او زاري دا لا څنګه یاري او تش مینت او زاري او ای غمې مرجاني او کړم دې زیل زعفراني ډېر ښکلی دی نو دا دومره برکت او زما دومره قسمت نو دا دومره برکت او زما دومره قسمت او یو خوا یار خفګاني او بل موسم باراني واه دې قدم دې ډېره مننه او دلته دغه بیوپار او دلته دا کاروبار دلته دغه بیوپار او دلته دا کاروبار او هر یو باغ تالاني او هر تجار تاواني واه جی واه او چې کوپړی وي د کار او کړي حالاتو مسمار چې کوپړی وي د کار کړي حالاتو مسمار ځینې شوي قرباني او ځینې خس ډېراني ډېر مننه جي ډېره مننه او ګام په ګام یو برباد ګام په ګام یو برباد نشو خاط په خیوات د خلوص د ګراني او د حسد ارزاني ډېر ښکلی دی مننه جي او بچ به نه ځي خطا هر ګزار وي رسا بچ به نه ځي بچ به نه ځي خطا هر ګزار وي رسا او هر سړی مني او د مسرور لیوني ډېر ښکلی ډېر ښکلی ووایي بچ به نه ځي خطا هر ګزار وي رسا او هر سړی مني د مسرور لیوني ډېر ښکلی ډېر ښکلی کتونکو یقین وکړه چې د مسرور صاحب چې وي نو غزل هماله ډېر زیاته مزه راکړه امید لرم چې تاسو هم ترې خوندونه اخیستي او ټایم ماښامې دی او مسرور صاحب تاسو به زمونږ کتونکو ته څه پیغام ورکوئ په اخره کې بس جی زه دا پیغام ورکوم چې د پښتو لیکل وکړئ په داسې طریقې وکړئ چې زمونږ دا پښتو ژوندی وساتل شي د دې لپاره داسې نه هغه زمونږ پښتو د هغې سره مړه نه شي ډېره مننه جي یقین وکړه چې همدغه شان ده چې تاسو د خپل پښتو دپاره خپل تاریخ را ژوندی کړئ او د خپلو مشرانو کتابونه وګورئ او زه به تاسو ته چې نو یو اخره کې یو شعر ووایم چې که ته نه یې مه خیر دی که ته نه یې مه خیر دی انتظار خو به مې وي او زما پې ستا مینه ماتېږي ریبار خو به مې وي تا وی لاړې مسافر شو زه به نور سینګار ونه کړم تا وی لاړې مسافر شو زه به نور سینګار ونه کړم زما په مخ د اوښکو لارې دا سینګار خو به مې وي ګرانو مینهوالو د دې خپل یو څو شعرونه ستاسو نه غواړم اجازت او په لوی الله سپارم زموږ د بل پروګرام انتظار کوئ د خدای په امان